ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. دا دریم نعمت به وروسته ذکر کیږي. دا غي د پاره یو دو نعمتونه الله ذکر کړل. ژوند الله نعمتو، وروسته بیا زمکه او اسمان پیدا کول الله نعمتو. دلته اوس بیان کیږي د خلیفہ فی الارض، پزمکه کې د خلیفہ او پزمکه کې د خلافت. د دې آیتونو د مخکې آیتونو سره ربط څه دی؟ ربط ښکارا دی. ربط دا دی چې مخکې مکان ذکر شو. مکان نو مکان خو الخ کو لیکيږي چې په دې مکان کې څوک اوسېږي. عرب وایي زینت المکان بالمکین، د کور خاص د کور په اوسېدلو والا باندې جوړیږي. خپل کور دی خو چې انسان پکې نه اوسېږي، اړو کور نه دی، کندر دی. نو مخکې مکان ذکر شو، اوس د هغې مکین ذکر کیږي. مخکې ځمکه ذکر شوله، اوس د ځمکې د خلافت ذکر دی. الله فرشتو ته ویل چې زه په ځمکه کې خلیفه جوړوم. خلیفه چاته وایي او د خلیفہ د لپاره کم شرایط دي او خلافت څومره اهم منصب دی او خلافت په ځمکه کې څومره زیات ضروری دی. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام نورستو خلیفګانو څنګه خلافت کړي او چا خلافت کړي، څومره خلافت یې کړي. نو او د خلیفہ تعریف علماء دا څه کړي دی چې خلیفہ دې ته وایي چې الحاکم الذي ينفذ الامور او کم امور الامور الشرعیه للناس. الحاکم الذي ينفذ الامور الشرعیه للناس، هغه حاکم چې خلقو د لپاره شرعي امور نافذوي، دغه ته خلیفہ وایي. لہذا وزیر اعظم ته او صدر ته او عام حکمران کوم د الله تعالی حکمونه پس مکه باندې نافذوي، هغه حاکم چې دا په مخ د ځمکه باندې د الله حکمونه نافذوي دی ته ویل کېږي خلیفہ. او جمع د خلیفہ راځي خلائف او خلفاء. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة. الله رب العالمین نظام جوړ، خدا نظام د ځمکې والا د پاره. نو په ځمکه باندې به الله تعالی نظام څنګه نافذوي، د هغې دپاره الله خپل نایب وکړو. هغه نایب ته خلیفه ویل کېږي او دغه نایب اول حضرت آدم علیه السلام دی. الله رب العالمین چې کله په اول ځل باندې خلیفه په ځمکه کې جوړوو، نو د فرشتو سره مشوره وکړله چې تاسو راجمع شئ او زه ستاسو نه مشوره علم. مشوره دا ده چې ما ځمکه جوړه کړله، دا ځمکه په اصل کې ما د انسان دپاره پیدا کړله، د پیري دپاره پیدا کړې ده. د دې لپاره مکین جوړوم او دا به زما خلیفه یو، ته چې کوم حکمونه دنیا ته لېږم هغه به د هغې تنفیذ کوي. نو فرشتو په اول کې مخالفت وکړو او ویې ویل چې اتجعل فیها من یفسد فیها ویسفک الدماء. الله په ځمکه کې داسې سړی ولې پیدا کوي چې په ځمکه کې به هغه فساد هم کوي، وینې به تویوي. نو موږ پوره وکړو نحن نسبح بحمدک ونقدس لک. موږ به څه کار کوو؟ تسبیح هم وایو، سبحان الله هم وایو، الحمدلله هم وایو، الله اکبر هم وایو، موږ ستا ذکر هم کوو. نو ولې نور مخلوق پیدا کوي؟ الله ورته ویلو چې اعلم ما لا تعلمون، زه پوهېږم په هغه څه باندې چې تاسو په هغې نه پوهېږئ. دا مقصد زما نه دی چې یوازې به زما عبادت کېږي، دا خو انفرادي عبادت دی. معلومه دا شو عبادت دوه قسمه دی، یو انفرادي عبادت دی، بل اجتماعي عبادت دی. په دې خبره ځان پوهه کوي، دا فکر یادول پکار دی. ځکه ډېر خلک د خلافت په دې معنا باندې مخالفت کوي چې ته ټیک شه او زه به ټیک شم او بس خبره ټیک شوله. دا خبره غلطه ده. که ته ټیک شه او زه ټیک شو باندې کار کېدی، نو هغه د فرشتو خو ویلو چې موږ ټیک یو. نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، دلیل د قرآن نه یاد کا. موږ سبحان الله وایو، موږ الحمدلله وایو، او دې ته عبادت ویل کېږي. د الله تسبیح، د الله تقدیس، د الله بړایي، دې ته اصل عبادت وایي. ځکه په سبحان الله کې دومره اجر دی. ما درته حدیث ویلو چې سبحان الله تملأ المیزان. سبحان الله چې دی ویلو د ستا تله په قیامت کې دا د نیکونو ډکېږي. بل حدیث کې راځي سبحان الله والحمدلله تملأ یا تملأان ما بین السماء والارض. یو سبحان الله یو الحمدلله د ځمکې د اسمان په درمیان کې دا ټوله فدا د ثواب نه ډکوي. دومره اهم عبادت دی. خدا انفرادي عبادت دی. الله وی د انفرادي عبادت سره سره اعلم ما لا تعلمون، زه پوهېږم په هغه څه چې تاسو پرې نه پوهېږئ. یعنې دا انفرادي عبادت دی. څه به اجتماعي عبادات کېږي، اجتماعي اعمال به کېږي. هغه خلافت په ځمکه کې دی. خلافت لکه هغه اجتماعي اعمال کم دي. دغه اجتماعي اعمال هغه دي چې هغه مې انفرادي طور باندې نه شو کولی، بلکې انفرادي طور باندې هغه کول ګناه ده. لکه زه درته یو مثال وایم، لکه نن سبا دا ډېره اهم ایشو ده چې یاره شاتم رسول او ګستاخ رسول به واجب القتل خو دې شریعت وي. خو څوک به یې وجني؟ نو ټول خلک څوک به یې وجني؟ قانون به یې وجني، شریعت به یې وجني.
او حکومت به وجني یعنی انفرادي تور باندې څوک هغه پلاس کې نشي اغسته او دا عمل انفرادي تکول یا روشي نه دسي اعمال چې هغه انفرادي تور باندې نه کیږي دغه لپاره د سټیټ ضرورت دی دغه لپاره د قوت ضرورت دی دغه لپاره د خلافت ضرورت دی نو الله عزت دغه لپاره خلافت جوړو پس مکه کې یا حدود دی پس مکه کې د زنا لپاره حد دی د شراب لپاره حد دی د غشان د قذف لپاره حد دی د لعان لپاره حد دی د ډاکې لپاره حد دی دا کوم حدونه چې دي دا به څوک نافذي دا به شریعت نافذي دا په انفرادي اعمال باندې نه ټکیږي لہذا زمون دین کې انفرادي اعمال هم دي او اجتماعي اعمال به هم دي لہذا زمون ټول دین دې ته ویل کېږي چې انفرادي او اجتماعي بدوانه اعمال په دین کې مونږ کو قرآن به مونږ دې ته ویل کېږي دین فرشتو ته خدا پته نه و چې اجتماعي اعمال بسې ځکه هغه خو دغه عبادت لپاره پیدا وغه کول نو الله رب العالمین بیا پوهه کړل چې اصل کې آدم علی السلام پیدا کوم او رسول هغه تفصیل روان دي خو الله رب العالمین د فرشتو سره مشوره وکړه اول ځکه خلیفہ جوړوم د دې مشورې نه مخکې دا یو بحث واورا چې خلافت څومره اهم شی دی د نبی صلی الله علیه وسلم د وفات سره نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ورځ د جمعرات په ورځ باندې یاد ساته د جمعرات په ورځ باندې یو ملګری وفات شوی دی او نبی علیہ السلام بقی تلاړو جنازې له دغه مبارک صحابي چې کله خښ شو نبی علیہ السلام چې واپس راتلو ول په سر می درد راغی صحابه وته او دا درد دومره تیز شو چې نبی علیہ السلام کپڑا را واغسلو د سر نه مضبوط تاو کړل ول سر می درد ډیر زیات کړي دغه د نبی علیہ السلام د مرګ سبب جوړ شو جمعرات پر ورځ باندې نبی علیہ السلام چوټو شو د څنګه کور ته ورسول بس پرې وته بیا مکمل پرې وته جمعرات پر ورځ باندې بیمارو د جمعې پر ورځ باندې بیا بیمار شو بیا د هفته پر ورځ باندې بیمار دی د اتوار پر ورځ باندې بیمار دی د پیر پر ورځ باندې بیا وفات شو نبی صلی الله علیه وسلم د پیر پر ورځ باندې وفات شوی دی نبی علیہ السلام د پیر پر ورځ باندې وفات شوی دی کله وفات شوی دی دوه قسم روایت دي یو روایت دا ده چې نبی علیہ السلام د ساخ په ټیم کې وفات شوی دی دویم روایت دا ده چې نبی علیہ السلام د ورځې په اخر ټیم کې وفات شوی دی مقام ته نږدې بعض علماء دا تطبیق کوي چې د ساری وفات شوی دی او وفات د شپې شوی دی بهر تقدیر خو د پیر پر ورځ باندې اتفاق دی چې نبی صلی الله علیه وسلم په 15 ورځ د بیماری باندې وفات شوی دی او دسي بیمار شو چې ولس منځونه نبی علیہ السلام د جمعه نه بغیر وکړ په کور کې ولس منځونه نبی علیہ السلام نه انفرادي وشو د پیر پر ورځ باندې نبی علیہ السلام چې کله وفات شو او حضرت عائشہ فرمایي کله چې نبی صلی الله علیه وسلم باندې دا ځنکدن شروع ډیره زیاته سخته تبه وا یو ورځ ویل چې عائشہ مال لګي وبو پټال کې واچو ځکه کلام بما او دا تبه مې کوم شي ځکه نبی علیہ السلام فرمایي چې الهم من فيه جهنم ابردوها بالماء دا تبه د جهنم د بلاس نه خلق راضي په وبانی حقي ډاکټرانو دا کوي چې کله بچا ته براشي وبو پورا چې د نبی علیہ السلام ویلي دي نو وبرواله په کولم بم نبی علیہ السلام نه ویتال کې خو دو او نبی علیہ السلام په لمبل چې کله ولمبل پاسې دو بیا را پرې وته پدریم ځل چې بیا له وبکې د بیا مې کې خدای بیا را پرې وته پدریم ځل باندې بیا سلورم ځل باندې نبی اسلام بیا را پرې وته او دا غینه بعد بیزان تیار کو زمانځله خود ساره اخیری مونږ چې کله کې د پیر بورز باندې حضرت ابوبکر رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله ته خنن خې او نبی اسلام په د اخیر ورځ باندې راغله منزل هم سره راوتلې دی لکه خو د دوه صحابه کرامو په یو ولي باندې لاس چولې په بل باندې لاس چولې او د سید اخیر اخدلې راغې جمعه ته او دا ټیم کې ابوبکر رضی الله عنه مونږ کو نو کله چې ابوبکر د نبی اسلام په کشاري باندې پوه شو نو ابوبکر صدیق راشاته شو او نبی اسلام مخ کې شو رسول الله ورته आवाज کو علی رسلک یا ابوبکر خپل ځای باندې شه او زماده پر نه دی جایز نبی اسلام موجود دي مونږ کوما هغه مخ کې کو نو خلکو په ابوبکر اقتدا وکړه او ابوبکر په نبی اسلام باندې اقتدا وکړه مونږ صحابه کرام له نو خو ابوبکر راغی زماده په مقام سخت کې سزمه کې دی او نن تخیو زبلال او چاغه کله لاړو الته خبر را ورسېدو چې نبی اسلام وفات شو راغی او ډېر سخت حالاتو ابو بکر صدیق نبی علیہ السلام په تندی باندې خپل کو او تصدیق دا د مرګ کو د حضرت عائشہ په کمره کې حضرت عمر فاروق ته خاړو منل نه چې نبی علیہ السلام وفات شوی دی ولدا منافقانو پروپاګاندا دي چې نبی علیہ السلام وفات دی او تور راغسته ویل کې چا ویل چې نبی علیہ السلام وفات دی زوی په دې تور باندې داغه د سر وهم او بیا ابو بکر صحابه کرام را جمع کړل اعلان ورته وکړو چې الا ان محمدن قد مات الا من كان يعبد الله فان الله حي لا يموت ومن كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات کڅوک د الله عبادت کین الله ژوند دې نه مري او کڅوک د محمد عبادت کین محمد وفات شوی دا ایتونه وی چې ما محمد الا رسول افا مات او قتل انقلب نو حضرت عمر وی زمات تسلی وشولا مې چې بس نبی رسول الله وفات دی او ما ویل دا وਹੀ لکه چې وس په ابو بکر باندې راغلی دا سمه تسلی وشولا
دا غیر وروسته بیا د نبی علیہ السلام د کفن او د دفن غم کوي خو د کفن او دفن مخکې صحابه کرامو ته بل مسله را پیښه دومره اهم مسله ده مونږ شاته چولې د چا سره دا غم هم نشي چې په مقدس مکه باندې اسلامي شریعت نافذول پکار دي او بدقسمتۍ نه دا مسله په سیاست باندې مشهوره ده نو خلکو د سیاست نظر کړی دا او ډېر اهم عبادت زموږ نه پاتې دی اهم عبادت زموږ نه پاتې دی او دا د قیامت پر زموږ الله باقاعده تپوس کوي امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي چې نسب الامام من اهم الواجبات د دین په اهم فرایضو کې یو د امام نسب دی خلیفۃ المسلمین دغه قیام دی دا قسم جوړوي چې موږ مشران کوو دا د ګناه کار کوو او خلیفہ د مسلمانانو دا نافذول او د دې نسب کول دا واجب دی فرض دی په موږ باندې موږ سره دا ډېر غم هم نشته او موږ ته سیاست وایو په دنیا کې خو د سیاست په لپس باندې ځان خاصولې شو او په آخرت کې الله تعالی تاسو کوي نو نبی صلی الله علیه وسلم په خپل تخته باندې پروت دی په دې دوران کې صحابه کرام سره غم دادې چې نبی اسلام وفات شو ځبن خلیفہ بسو کی مشر بسو کی دې دوران کې حضرت عمر فاروق صاحب نبی اسلام چونکه دا رسول الله کمره د جمعه ته په دې مېز کې صرف یو پرده دی یو دیوال دی معمولی بل سړی دی نشته نو صحابه کرام ټول په جمعه کې ناشتي غم دی په او نبی اسلام خپل کمره کې دی دی وخت خبر راغی چې انصارو یو مشوره په خپل مېز کې وکړه دا بنو ساعده په چوپال کې سقيفه د بنو ساعده په هغه کې راځم شوې دي او سعد ابن عباده رضی الله عنه چې هغه د خزرج د قبيله مشر دی هغه په مېز نبی علیہ السلام کله ژوند او زمونږ د مهاجر په شریک باندې امام اوس رسول الله وفات شو نو زمونږ بزال اميري او د دې مهاجر بزال اميري نو موږ د سعد سے پلاس باندې بیعت کو دا زمونږ خلیفہ نبی علیہ السلام په تخت باندې پروت دی کله چې عمر فاروق سے ته ابو بکر ته دې ملګرو ته پته ولګیدل چې الته سعد سے پلاس باندې خلق بیعت کوي دا بیعت علی الخلافت دا بیعت دی ابل زمانه دی وضاحت کړو نو حضرت عمر فاروق سے حضرت ابو بکر صدیق او ابو عبیده ابن جراح ومنډه باندې لاړل وی چې حسنو چې چرته مسله راته جوړ شي مسلمانان په افتراق کې چرته پرې نه وځي حضرت عمر فاروق سے وی موږ په دلار چې روانو وی دا ابو بکر سے ډېر نرم دل دی نو ما وی چې کله زه ورسېږم زبا یو تقریر کوم او د ابو بکر په فضایل باندې او د خلافت په منصب باندې او د دې په فضایل باندې زبا دا د الفاظ به جوړ کړل په دې ذهن کې چې دا تقریر وکوم او د ابو بکر په لاس باندې سکو خلافت او بیعت وکړو ځکه چې ابو بکر سے په نرم دل لاسره وکي نو کله چې موږ ورسېدو و یو دم حضرت ابو بکر رضی الله عنه پاسه یو دم پاسه زما سره کړه چې باسکار نوران شو زما دې پر باندې قسمی چې ابو بکر رضی الله عنه کله پاسه دو هغه کوم تقریر وکړو هغه الفاظ ویل چې کوم الفاظ ما پس لکه الله چې ولدا الهام الله عمر تم کړو دا الله ابو بکر صدیق دا الهام او حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه ویلو وای د دې خلافت د لپاره زما په نسبت موزون سره دا عمر دی حضرت عمر یاد د حضرت عمر نوم اوریدل او حضرت عمر فاروق واسدو یو د ملاس ابو بکر لور کو زما خود ابو بکر سره بیعت او دا زمون خلیفہ دی ځکه په احادیثو کې زیات فضایل نه راغلي دي ابل زما حدیث ویلو چې حضرت عائشہ فرمایي یا رسول الله د دې اسمان دستور مر ثوابونه نه کوي به چای ویل د عمر علم او چې د ابو بکر نه کوي ویل د عمر دا ټول نه کوي چې راجمه کې د ابو بکر هغه ته نه رسیږي دا خو فقط او صحابه کرام ته چې دا ابو بکر صدیق فضایل ډیر زیات دا په لاس باندې بیعت وشو بیا ابو عبیده مر پاسو دا غم بیعت وکړو په دې انصار او په دې سقيفه په دې چوپال کې څومره خلک ناس دي ټول رالو او دا ابو بکر په لاس باندې بیعت وکړو کله چې خلافت سره ورسېدو په دې ډېر وخت تیر شو ګور نبی صلی الله علیه وسلم د پیر پر باندې بادشاہ دی د پیر ورځ چې 13 شو بیا د منګل شپه راغله د منګل شپه 13 شو بیا پس سبا د منګل ورځ 13 شو د بوت پشپ باندې نبی صلی الله علیه وسلم خښ شوی دی حالانکه د نبی اسلام تعلیم دا دی چې مړې بزرخه خوي زره خبر توړي په خپل باندې نبی اسلام یو شپه یو ورځ دو ورځې یو شپه دا په تخته باندې پروت دی دا وجه داوا چې د مسلمانانو خلافت نو جوړ شوی خلافت او د صحابه کرامو د اهمه مسله ښکارېدل او دا غیر بعد نبی ابو بکر صدیق صبراغه او په مسجد نبوي کې د خلافت اعلان وکوي چې په تاسو کې څو غره نیمه په دې ملګرو چې مال مشوره راکړل او زه مسلمانانو خلیفہ شوم تاسو زما اطاعت کوی دا اطاعت زما واجب دی دا غیر اورستو بیا کمیټیان جوړ شول یو کمیټي جوړ شول چې نبی رسول الله خبر سوک کني نو هغه ټیم کې ویل دوا کسانو مشهور یا ابو طلحه یو بل صحابي دی ویل چې یو کس مشهور دی چې هغه شک کني شک مونږ کوم خبرونه کړو نه یو کې دیوال یو دې ته شک وای او یو هغه کس چې هغه لحد کني ابو طلحه په لحد دا دوه کسان ماهرین ویل چې کوم کس مخ راغی بس هغه خبر کړي نو هغه شک ولا مخ راغی شک بوله کنو کله حد ولا مخ راغی لحد بوله کنو خو د نبی علیہ السلام یو حدیث ته دا معلومیږي رسول الله فرمای الشق الله حد لنا وشق لغیرنا
لحد زمونږ د پاره دی او شق د عام خلکو د پاره دی. نو په لحد کې ثواب ډیر زیات دی. موږ خو لحد دی ته چې دیوال پکې ولګو، لحد دی ته نه وي، لحد دی ته چې کنده وکنه بیا دی قبله طرف ته پکې دنه د سغار وکي دغه ته لحد ویل کېږي سمسته پکې وکي. نو هغه زی بیا هغه ته خخت مخته کېدو دا کنده ټول د خاورنه کې دی ته ویل کېږي بیا لحد. نو اتفاقا ابو طلحه سے مخ راغی نو بسم الله لحد کني دا خبر ذمہ داری الله صحابه کرام هغه ورکړه او د غسل ذمہ داری ملاو شولا حضرت علی صاحب ته او نور کسانو اتو کسانو کمیټي وا اتو کسانو یو پکې حضرت علی صاحب دی او نور پکې ملګری دي. حضرت علی صاحب دی ملګرو نبی رسول الله غسل ورکړه او دا غنه بعد هغه خخ ملای شو. دا د خلافت مسله انتي اهم مسله وا د دې وجنا صحابه کرامو د رسول الله کفن او دفن رسته کو او د خلافت مسله مقدم کړله. د رسول الله د وفات نو وروسته خلافت چې کله شروع شو نو 2 کال او 3 میاشتې او 130 ورځې د پاسه تقریبا ابوبکر رضی الله عنه خلافت وکړو. بیا د ابوبکر د وفات نو وروسته په مشوره باندې حضرت عمر فاروق صاحب هغه خلیفۃ المسلمین شو. وکړه چې ابوبکر رضی الله عنه د اچا وسنه منل دا دومره زیات سخت دی د سوم گزاره څنګه کو. ابوبکر خيار رضی الله عنه ابو سعید خدری کنا کان ابو بکر اعلم ان ابو بخاری کی روایت ہے چې ابو بکر من ډېر روخيارو ویل ګورا ولدا عمر زکه سخت چې د باندې زور نه راغلی زور په د باندې مشرین نه راغلی ذمہواری نه راغلی دا ذمہواری پر الله دا به دومره نرم دي چې ټول عمر بجاړي او د کله چې حضرت عمر فاروق صاحب بیا خلافت ملاو شو هغه عمر دی چې به د شپې خوب نکو او بیا به ګرځیدو د مدینه په کوڅو کې بچا ته چرته مشکل نه یا مشکل ولوري دا هغه نرمي وا دا د مشرین ذمہواری نه بعد پد کې رااله دومره نرم شو. او دا تقریبا لس کالا نه کالا یو لس میاشت وړيږي د خلافت د کړه دي. بیا داغه د شهادت نو ورستو د چکلا شهید کېدو نو د شپږو کسانو کمیټه جوړ کړې و. د شپږو کسانو ول دا کاغذ مې پرې خو د پدې کې ملونه لیکلي دي دیبا ظالم مشرګوري باقي عثمان صاحب د نور ملګری بګی دي په هغه د حضرت عثمان په لاس باندې بیعت وکړو او 12 کاله خلافت حضرت عثمان وکړو. حضرت عثمان هم شهید شو. هغه چې کله شهید شو دا تقریبا 24 کال خلافت د حضرت عثمان د شهادت پورې وشو. شپږ کال خلافت بیا علي او د غزوی په شریکه باندې کړی دی. شپږ میاشتې خلافت په حضرت حسن کړی دی رضی الله عنه او دا 15 کال تقریبا او شپږ میاشتې اسو د خلافت حضرت علي رضی الله عنه کړی دی. او دا خلافت د حضرت علي د حسن حسین د حسن او د عثمان علي عمر او ابوبکر رضی الله تعالی عنهم د خلافت وشو. دا غن وروسته بیا خلافت ختم شو. خو د عمر ابن عبد العزيز رحم الله په زمانه کې بیا خلافت قائم شوه دی. خو د خلیفہ د پاره علما سره شرایط وایي چې کوم سړی د مسلمانانو د خلافت حقدار دی داغه د پاره شرایط دي. یو شرط ولدا دی چې خلیفہ به مسلمانی او دا زموږ د پاکستان په آئین کې دا خبره لیکلې ده چې صدر وزیر اعظم مسلمانی دا خدفه ده. اگر ډېر خلک په دې باندې خپه دي چې دا شرط ختمول پکار دی. پاکستان کې د هر څوک صدر وزیر اعظمي دا خبره خطا ده. د خلیفہ د پر اول شرط دی چې دا مسلمانی. دویم نمبر شرط ولدار دا به مرد سړی به خزه بنئ. خزه د مسلمانانو خلافت نشي کوله. بادشاہي خو اسم کې یا خو د اسلام خلاف ته په جمهوریت کې یا په بادشاہي کې خزه وزیر اعظم کېږي. دغه دلیل خو د لپاره نه دی. په صحابه کرامو کې او په شریعت کې خزه چیرته مشري نه کړي. حتی چې د ایران کله خزه مشره شوله نو نبی صلی الله علیه وسلم ویلو چې لن يفلح قوم ولو امرهم امراه چرته باغ قوم مالدار نشي چې هغه خپل اختیار خزه ته حواله کړي. نو دویم شرط ولدار دا وسړی. دریم شرط ولدار چې دا به عادل وي. دا به فاسق نه قاتل بنوي زناکار بنوي شرابي بنوي. عادل سړی به عدل وکي ظالم بنوي. څلورم شرط ولدار دا به صالح وي. دا به دې مشهور په ګناه کې نه کړل چې خلک یې پیژني لکه څنګه چې په پاکستان دا هغه د صالحیت هغه خبره ده چې دا په ګناه کبیره کې نه کړو. نو دستور اسلامي دی خو تنفيذ به نشته. وسره پنځم نمبر خبردار چې دا په خلافت په امور باندې پويږي. هغه سړی به مشري کوي دا د خلافت په کارونو باندې پويږي. ماشوم به مشرکیږي نه. ماشومانو کار نه دی. دا به پوهه سړی د قران په اصول باندې پويږي چې د مسلمانانو خلافت وسنګ کوو. او اتیر ورځې کې تاسو خیالي په اخبار کې لوی بیان لګیدل یو معنا اصلینو غیر دی خو سوګي مینوي سېنیټرو چې په قران کې د شراب د حرمت ذکر نشته او په کار دار چې
حکومت پاکستان په عین کې دا پابندیاں ختم کی چې د شراب او د کم تجارت ته د غیر مسلمان سره من کو نه غتره په تنشت لري چې د شراب په اړه کې څومره صح حکم دي د بل څه په اړه کې نشته چې انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه دا پته نشته چې دا بل حرامي که حرام بنئ. د دې سره سره شپږم نمبر حکم دا دی او صفت دا دی چې دا به آزاد غلام بنئ، ځکه غلام خو د خپل مالک خدمتونه وکړي او دا خو د مسلمانانو مشري نشي کولای، دا به آزادي. وم نمبر شرط ولداري دا به بالغي نابالغ بنئ، نابالغ ماشوم مشري نشي کولای. او اتم نمبر دا به عاقل معتوه کما قلبني چې په خبره نه پويږي، دا به عاقل او خيار وي. او نهم نمبر دا سلیم الاعضاء وي، سلیم الاعضاء دا به اندامونه به روغ غوونه بیکار کوي، سترګې بیکار کوي، خپې بیکار کوي، لاسونه بیکار کوي. او دا د تعلق باغ انتخاب کې الله ویلو چې زاده بسطه فی العلم والجسم. د علم نه مراد د قران او سنت او د مدرسې علم نه دی یوازې، د دې نه مراد د قران او سنت پرانا کې د خلافت علم دی چې مشري سره کولای شي، او بل جسم چې جسمانی طور باندې بدا مکمل فټ وي، دا شرط دی والله. لسم نمبر دا چې دا بدلیری، دا بهادر وي، بهادر دا ویریږي نه، ځکه چې یریږي بیا خو د مسلمانانو مشري نشي کولای. او لسم نمبر شرط ولدا دا معامله فهمي او مسلو باندې کویږي، اهم بل اهم به پیژني. او که بس یو خبره کوله لکه څنګه چې بعضی خلک دا فوجي حکومت ډېر خیر، فوجي حکومت څنګه خیر هغه معامله په هم نه فوجي خبره کوي که حق کنه حق وي، مونږ تر برنه حکم دی، نو برنه حکم خو بشریت کې نشته کنه. نبی رسول الله فرمایي لا طاعت لمخلوق فی معصیه الخالق، د الله تعالی په نافرمانی کې د مخلوق په نه منو، نو کدا د خپل افسر ویلي دی خطاب نه منل نشته، فوجي منی نه منی به دا معامله په هم وي. او دولسم نمبر دا خبره چې دا به قریشي وي، د قریشو وي. او د قریشت د صفت لګ بیا اختلافي دی چې په قریشو کې یو سړی اهل نو بیا قریشت شرط دی والله، او که په قریشو کې سړی اهل نو غیر قریشي بیا هم دا بیا د مسلمانانو خلافت بیا کولای شي. دا د خلافت لپاره هغه شرایط دي. مزدا تفسیر وشو ان شاء الله، ترجمه تفسیر وسبارا واخر دعوانا ان الحمد لله رب